په ډاډ وایم او هېوادوالو واورئ، روس بیا افغانستان ته نه راځي، امریکا بیا افغانستان ته له متحدینو سره نه راځي، برطانیه نه راځي. په دوی سرمایه ګذاري مه کوو، چیغې مو خوارې مو کوي. ټرمپ ته دومره واکدار هم دی، سیاسي مشر دی، نه د فوج مشر دی، نه د استخباراتو. هغوی ته معلوم دي څوک چې په افغانستان کې راغلي جنګېدلي دي، هغوی ته معلوم چې افغانان څه کوي. له دې نه به لا تون له دې نه به لا ترخه برخورد سره مخامخ شي. د افغانستان زاغه د اقبال صاحب یو شعر ده، وایي آسیا یک پیکر آبوگلس ملت افغان در این پیکر دل است، از فساد او فساد آسیا و از گشاد او گشاد. زه خو اوس وایم چې د اقبال شعر کېدای شي محدوده یوه خطي ته و، نن د افغانستان سرنوشت له نړۍ سره تړلی. په رب قسم کوم دا صراحت وایم، که د افغانستان نام نشو والله که امریکا په امنیت پاتې شي، که افغانستان نام رشو والله که مو ګاونډي په امنیت پاتې شي. دا یو خوب دی چې ویني هسې دا دوه درې چپړاسیان خپل د لاسا کوي وبې کي موږ حاضر یو. زه درته وایم موږ حاضر یو قربانۍ ته. څوک به چې هېواد ته بد ګوري، څوک به چې هېواد ته په سپکاوي ګوري، چې څوک خپله قلدري کوي، څوک خپله بدماشي کوي، څوک زما دین ته په سپکه ګوري، زه قربانۍ ته تیار یم. که مې نور د لاسه نه کېږي، د وجود غوښې مې قرباني دي. زه مې الله ته هم ځان سر ټیټ نه پرېږدم او زه نن ولس ته مې تاریخ ته هم نه پرېږدم چې زما نوم تور ولیکي، تاریخ ولیکي. زه به سرلوړی قادر بهادر افغان ژوندی پاتې کېږم یم به، او 2 صفت العام مسلمان یم افغان. منظور مې چې دا خبر وکړه، دا د امارت د هر مجاهد غږ دی. دا مې چې غږ وکړه د هر افغان د زړه غږ دی. د یو دوه درې خرڅ شوي به چې هر څه کوي به انشاءالله دا خبره هسې خوب ده، هسې میډیا بازار ګرموي، هسې خپل متحدین ډېروي، هسې غواړي چې په خلکو کې یو شور خپل تللی بایللی حیثیت بېرته راژوندی کړي. دې دپاره وایي دا اراده نه لري، دا خوب نه لري. که وي کړي فقط مضت سنت الاولین، تاریخ نه پوښتنه وکړه چې نورو سره څه شوي دي.